رحمه الله دی وای میرے پاس ایک عالم آ گیا ما خواته یو عالم را لې وای ما ته وای مولانا وای ته د موسی علیہ الصلوۃ والسلام کیسه ډیره کوي دا ولې دونه ډیره کوي ولمار تو تیری یہ اعتراض مجھ پر نہیں یہ موسی یہ قرآن پر ہے استاد اعتراض پر ما باندې نه دی دا پر قرآن دا اعتراض وکړي قرآن الله جل جلاله ته د موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې بهترین داعی دی د اولو العزم پیغمبرانو څخه دی او الله جل جلاله ته دومره محبوب او د دې د مکالمه د دې ادا د دې ناز او نواز الله جل جلاله د قیامت د ورځې پورې د یو ایډیل په شکل د یو داعی د معیاري په شکل باندې الله جل جلاله و محمدي امت ته وړاندې کړي چې محمدي امت د هر ظالم د هر جابر په مقابل کې همدغه مکالمه کوي نو دی ورته وایي فرعون علیه اللعنه ورته وایي قال فمن ربكما یا موسی موسی دا رب دې مخکې ذکر کړي دا ستا رب دی څوک د ده دا فکر چې دلته د ما سره قوم قبیله ناسته ده اوس به دې راته وایي چې نعوذ بالله ته او ګوري دلته بل حکمت ته پسې ګوري په دې ځای کې یو بل عجب حکمت پټ دی ګوره پر ده باندې مخامخ نور وغورځېدی او نه دلته دا رقم چې دی دلته دی خبرې ورته وکړي د دې د خدایانو توهین پکې راشي او بیا قوم ته ووایي ورته وګورئ دا سړی ستاسو د خدایانو توهین کوي ستاسو مخکیني پلرونه خلک هغه ډېر بد معرفي کوي لکه په اوس عصر کې چې بار ګوتې د پسې موږ چې دا پلانکی دی ګوره داسې خبرې کوي دلته دا اصول زده کو په دې اصول کې الله جل جلاله څه فرمایي موسی علیه الصلاة والسلام ورته وایي قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ګوره د الله جل جلاله عظمت ورته شروع او ته یقین وکړه ته دا بعضو مسلمانان چې ایمانونه کمزوري سوي دي هغه د ضلالت کندو ته راڅخه لوېدلي دي په بدعاتو په خزابلاتو او په دې کې راڅخه لوېدلي دي د قبرو عابدین جوړ شوي دي قبرونو زیارتونو پر دې شانو باندې مشتتي دي او پر غیر الله باندې د خپل زړه امیدونه پر غیر الله باندې د غوندي پر یو انسان باندې مشتولي دي رب جل جلاله یې پرېښي دي خو د دغه رقم خلکو په مقابل کې ته یقین وکړه ما ته خپله دا تجربه سوې ده په قندهار کې نو د دې خلکو په مقابل کې څنګه به کوې ای د دې خلکو چې کوم نعوذ بالله کشني کشني خدایان او معبودان د دې باطل په زړه کې دي د هغو توهین مه کوه نور روان د الله عظمت ورته بیانوه هر څه چې ورته وایه ولا چې دغه شي لکه دا ته چې وایه چې ته خبره کوې د بیا د سره ټاپه کړي او که دا ستا کې چې دا ته چې ورته ناست یې دغه څه نشي کولی جنګ ته سره تیار نو ځکه موسی علیه الصلاة والسلام د رب جل جلاله عظمت بیانول د داعي دپاره د مخلوق د الله جل جلاله عظمت چې بیان کو د مخلوق په خپله چوټایي او دا وړوکوالی ثابتېږي دا کوچنیوالی ثابتېږي چې دا ډېر وړوکی پدیده د مخلوق د رب جل جلاله عظمت بیانول نو څه ورته فرمایي موسی علیه الصلاة والسلام قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى رب جل جلاله خو هغه ذات دی چې دا ټول اعطى كل شيء خلقه دا ټول څومره مخلوقات چې تا ته په نظر درځي د دې ټولو خالق او مالک رب جل جلاله دی ثم هدى بیا د زندگی د تیرولو کړنلاره او تګلاره هم الله جل جلاله ورته ښوولې ده پلانو ته خپله د ژوند طریقه کار ورښولی دي او په ځنګلونو کې زمریانو ته ورښولی دي په دریابو کې دریابي مخلوقاتو ته الله جل جلاله دوی ته د زندگی تیرولو طریقه کار ورښولی دي باور وکړه دومره پوهان دي چې حیران به پاتې شي الله جل جلاله دومره ذکاوت په دا ځنګلي حیواناتو کې ایښي نو څه ورته فرمایي قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه یو دا چې ټول د ټولو مخلوقاتو د ټولو ته شکل صورت ورکوونکی ذات الله جل جلاله دی بل ثم هدا بلې لارښوونې هم ورته کړي چې و هر شي ته چې انسان ته داسې ژوند وکړه او پلانکی مخلوق ته داسې ژوند وکړه و هر څه ته الله جل جلاله هم دغه طریقه کار ښوولی دی اوس ته وګورئ د دا دومره لوی مجسم جسم سره الله جل جلاله د تابعیت د متابعت ماده پکې یشه ده چې زما د بندګانو ته به ته ما د دې دپاره استولی دوستانو مخلوق دا زموږ تاسو څومره مخلوقات چې دي پر دا ټوله کایناتو پورې حاوي دوی دي مشري سوټۍ به د دوی په لاس کې پر حیواناتو څېړنه دوی کوي تحقیقات دوی پر کوي خو داسې یو غټ حیوان یو شی نسو پر پیر چې دغه انسانان د ده په قبضه کې راغله د ده په جال کې راغله د ځنګله هغه بهترین رئیس هغه زمری هم د انسانانو په پنجرو کې دی ګرفتار بیچاره د هغه خپل قدرت سره نو ذوالجلال فرمایي د موسی علیه الصلاة والسلام او د هارون مکالمه او محاوره او مشتبیانی په قرآن کریم کې ځکه دا امت دا داعي امت دی
نو داعي امت ته کله چې انسان د انجینري څخه فارغېږي ټول مضامین د انجینري ورته راځي، د طب څخه فارغېږي ټول مضامین د طب درته راځي، که څوک حقوق وایي خبرې ټوله د بین الدول د خصوصي او د عمومي حقوقو څخه درته غږېږي. مګر دلته قرآن کریم یو داسې کتاب دی، محمدي امت یو داسې کتاب، یو داسې امت دی چې د قیامت د ورځې پورې به د انبیاء کرامو علیهم الصلاة والسلام دغه عظیم محنت د خپل نبی په وراثت کې ودی ته پاتېږي. د نبی کار به بېله نبوت کوي، نبی به نه خو د نبی کار به پر مخ باندې وړي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه لنډه درویش کلنه زندگی د نبوت درویش کلنه زندگی دا په خپل پر دې باندې دلالت کوي چې دا کار دلته امت ته پاتې کېدی. الله کولای شي چې د نوح علیه الصلاة والسلام راکه غوندې زندگی ورکړي، نه خو دا کار دلته امت ته سپارل کېدی. نو د موسی علیه الصلاة والسلام څخه چې پوښتنه وکړ، موسی علیه الصلاة والسلام د رب جل جلاله صفات ورته کوي چې رب جل جلاله خو هغه ذات دی چې ټولو مخلوقاتو ته شکل او صورت ورکړی دی، او دا ټول مخلوقات د الله جل جلاله په قبضه کې دي، او پر ټولو مخلوقاتو باندې د الله جل جلاله علم محیط دی، مشیت نافذه ده او قدرت مطلقه ده، تصرف تامه ده، تصرف کامله ده، هیڅ شی د رب جل جلاله د تصرف څخه وتلی نه دی. نو بیا فرعون علیه اللعنه چې کله د موسی علیه الصلاة والسلام دا معقول جواب واورېدی، نو پر دا خلکو باندې اوس یې نسو ورته راګرځولی چې ګورې دا ستې د خدایانو توهین کوي، نو دا کم خبرې خو یې نسوه کولی. نو باره څه ورته ویل، موسی علیه الصلاة والسلام ته وایي قال فما بال القرون الاولى، په پخواني انبیاء پخواني قومونو په باره کې ته څه فکر کوي، هغه څنګه ول؟ موسی علیه الصلاة والسلام ګورې کله چې داسې سوال در څخه وسي چې هغه ډېر خپل مطلب خپل مقصد در څخه یېروي، په ډېر اوږدو خبرو باندې من نه وځي، خپله ډایرکټ خبره وه دا سړي ته کوه د کومې مطالبې دپاره چې ته راغلی. دی څه ورته فرمایي قال علمها عند ربي. اوس که د هارون که اوس د هود علیه السلام کیسه او د عادیانو سره ورته شروع کړي او د صالح علیه الصلاة والسلام کیسه د سمودیانو سره ورته شروع کړي، دا خو به ډېر وخت خوري. مګر الله جل موسی علیه الصلاة والسلام دلته دستي و خبرې ته داخلیږي. قال علمها عند ربي، د هغه خبر چې دی د پخواني قومونو چې الله پاک انبیاء کرام ور استول او بیا دوی د هغو خبره چا منله چا نه منل، هغوی چې څنګه بچاو سوي ول هغوی الله بچاو کړه، چې چا نه منل هغوی الله څنګه تباه کړل. نو در دا کیسو قال علمها عند ربي في كتاب، هغه زما د رب جل جلاله سره هغه ټولې کارګزارۍ هغه په لوح محفوظ کې ریکارډ دي، هلته ثبت دی. لا يضل ربي ولا ينسى، زما رب داسې ذات دی چې نه خطا وځي ولا ينسى او نه ترې یېرېږي، داسې نه کېږي چې ګناه دې احمد کړی لیکلي دي په محمود پسې، نه. لا يضل ربي ولا ينسى. بیا د رب جل جلاله صفات ورته بیانوي، الذي جعل لكم الارض مهدا، رب جل جلاله خو هغه ذات دی، فرعون کابینه وزیران ټول ورته ناست دي. الذي جعل لكم الارض مهدا، رب جل جلاله هغه ذات دی چې مځکې د یو کمبلي غوندې راته غوړولې ده. الذي جعل لكم الارض مهدا، او بله دا چې وسلك لكم فيها سبلا، د تګ راتګ دپاره الله جل جلاله پر دا ټوله مځکه باندې الله تبارک وتعالی لارې او ګودرونه راته ایستلي دي. وسلك لكم فيها سبلا، او بل دا چې وانزل من السماء ماء، الله تبارک وتعالی د اسمان څخه اوبه پر دغه مځکه باندې راوري. د چیش دپاره د اسمان د اوبو مقصد او مطلوب څه شي دي؟ فاخرجنا به من نبات شتى، د دې دپاره چې قسمه قسم مختلف النوع واښه اشجار درختې میوې سبزیجات چې د انسانانو زندگی ورسره تړلې ده، هغه د ټوله د انسانانو چې څه ژوند ورسره تړلی دي. دوستانو د انسان ژوند د دوو شیانو څخه جوړ دی، چې یو جسم دی او بل روح ده. یو جسم او دوهم روح. اوس دا جسم د انسان هغې ټوله بندوبست یې ذوالجلال په مځکه کې ورته کړی دي د څلورو شیانو څخه. اول لحمیات، قسمه قسم غوښې، د کومو په اسلام او په شریعت کې هغه حلال حیوانات، په شریعت کې حلال حیوانات، لحمیات غوښې. دوهم مایعات، ټول هغه اوبه غوندې شان. او دریم سبزیجات، ټول دغه کم چې په سبزي باب کې راځي. او څلورمه او هغه ثمار یا فروټ میوې دي. دغه څلورو شیانو څخه د څلورو سره ذخیره الله جل جلاله د دغه مځکې سوه انسان ته برابره کړې ده، او دا څلور سره په اوبو سره راژوندي کېږي. او یقینا که اوبه نه وي دغه ټوله شیان بیا له منځه ځي، دا شیان بیا په وجود کې نه راځي. نو ځکه دوستانو یو آیات کې الله جل جلاله فرمایي چې اوبه را روانې دي، په دا اوبه سره خټکي ته ولاړ شي، په خټکي کې یو رقم خوند دی، په خربوزه او تربوزه کې بل رقم خوند دی، په تربوزه کې بل رقم دی، په سیب کې د هغه اوبه دي بل رقم خوند دی سي. ويسقى بماء واحد،
ټول دا کوم چې انګور دي خټکی دي او دا قسمه قسم میوې پسې راواخه ذوالجلال فرمایي ویسقى بماء واحد ټول په یوه اوبه سره درته اوبوم خو ونفضل بعضها على بعض في الاكل په خوراک کې د هر چا خپل بل ځان ته جلا جلا خوندونه الله پاک وایي ما پکې شي تاسو یقین وکړئ د دعوت او د تبلیغ مشران فرمایي چې دعوت او تبلیغ دا د امت دپاره زموږ ستاسو د دین د ټولو شعبجاتو دپاره د اوبو حیثیت لري دوستان دلته د باغ لګولی دي د سیبو باغ دی هلته د انارو باغ دی هلته د انګورو دی هلته د خربوزې رشنه کړي دي هلته د تربوزې رشنه کړي دي د یو لرې ځای څخه د اوبه پر روانې کړي دي اوس هغه اوبه هلته بندې کړه دا ټولې وچیږي د دعوت او د تبلیغ شعبه تاسو باور وکړئ په دې سره به زموږ د مدارسو نظام قوي کیږي په دې سره به هغه د الله جل جلاله د دین او د اعلاء کلمت الله لپاره سرښندونکي ځوانان ډیریږي د دعوت په ذریعه سره به علما ډیریږي او که چیرې دغه لین پر امت باندې کته کې یقین وکړه دغه ټوله باغونه که د خټکي دي که د انارو دي دا به ټوله وچیږي نو ځکه موسی علیه الصلاة وسلام څه ورته فرمایي چې رب جل جلاله خو هغه ذات دی چې د مځکې څخه د اسمانه څخه اوبه راوري او د مځکې څخه قسمه قسم حبوبات و دانې و غلې دانې د انسانانو د امرار الحیات دپاره ورته پیدا کوي او بیا ورته فرمایي کلوا ورعوا انعامکم ذوالجلال فرمایي په خپله هم دغه میوجاتو دا قسمه قسم شان چې مې درته دغه څلور شان چې مې درته یاد کړل کلو په خپله هم خوري ای زما بندګانو دوهمه دا وکړي ورعوا انعامکم خپل حیوانات هم پکې وڅروئ کله چې ښه درته څرب او چاغ سوله پر دغه حیوانانو پسې را وغورځېږه مسلمانه ان فی ذلک لآیات لأولی